راشه که نه وي هغه مړی خو راپاڅېدلی او چتې ته راختلی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې روغ جوړ به یې. بس وروڼو سایډ له به تاسو ته تصویر ښکاري. دا د مولانا صاحب یو واقعه بیان کړه، ډېره زیات خوندوره ده. ما له خو ډېره مزه راکړه. ما وکتله، بیا مې کوشش وکړو هغه مې ډاونلوډ کړه. ما ویل چې یاره خپلو ملګرو سره به یې هم شیر کړم، دوی به یې هم وګوري. مړی په ټرک کې ژوندی شو. راځئ دا واقعه تاسو هم واورئ، زه یې هم اورم. یو برګر راته یو واقعه بیانوله، وی په کراچۍ ته ټرک سره هغوی ټرک چلو، نو وی په کراچۍ کې سودان په ټرک کې وړې وه، نو هغې ځای کې سړی مړ شوی دی. نو هغې خلکو د ټرک والا سره خبره وکړه چې ته کوم خوا ځې؟ ده ورته وی پېښور ته ځم. هغوی ورته یاره زمونږ دا مړی دی او دا را لږ پېښور ته یوسه، موږ به درپسې بل ګاډي کې درشو، دا راله پېښور ته یوسه. هغوی ورته وی ډېره ښه ده، په پیسو یې ورسره خبره کړې ده. هغه کټ د هغې مړي یې شاته په ټرک کې ایښودی ده، د پاسه یې بې سپین څادر اچولی. د کراچۍ او د دې پېښور خو ډېر مزل دی، ځای په ځای باندې هوټلې دي، دا ټرکونو والا هغې کې دمې هم کوي. چته دې ټرک والا یو هوټل کې دمه کړې ده، هغې ځای کې یې چای څښله. یو سړي دې تپوس وکړه هلکه کوم خوا ځې؟ دوی ورته یې موږ پېښور ته ځو. چې دوی کله دمه شوي دي او ټرک یې را روان کړی دی، او چې دوی ټرک را روان کړ، څه منځ یې مزل یې وکړ، نو په دې کې یو سړی په چتۍ باندې ناست دی. چې په چتۍ باندې ناست دی، د کلنډر چې ته شیشه کې کتلی دی، ډرایور ته وایي راشه که نه، وایي هغه مړی خو راپاڅېدلی او چتۍ ته راختلی دی. او ورته وایي نه یاره دې ورته وایي ته ورته لږ وګوره چې هغه ورته کتلی دی سړی په چتۍ باندې ناست دی. کلنډر ته وایي داسې پروګرام وکړه شیشه مو چته کړه، ور رابند کړه چې ته موږ پسې راکونه شي. اوس صاحب هغه سړی چې په چتۍ باندې ناست دی د هغه یخني شوې ده، دوی ته د اول یې ډبولې چې کړکۍ راته کوله وکړه. کلنډر ورته وایي اشنا خو ور وډبو، اوس به ورسره څه کوو؟ ډرایور ورته وایي پام کوه خدای ته وګوره، هغه خو مړ دی ګورې کړکۍ ورته کوله ونه کړي. په دې کې هغه خپله ښکته کړي او دوی ته دا کړکۍ ډبوي چې کړکۍ کوله وکړه. کلنډر ورته وایي چې مړی خو کلک دی کړکۍ را باندې کوله، هغوی ورته یې کړکۍ کلک ونیسه چې کړکۍ ورته ګورې کوله ونه کړي. دوی ټرک له ګاډي له خپه ورکړی دی، یو ځای ته ټرک هوټل ته را رسېدلی. بس چې څنګه ټرک یې ودرولې دی، کلنډر په یو ګیټ باندې ټوپ کړي او ډرایور په بل ګیټ ټوپ کړي. چې دوی ټوپ کړي، هغه چې بره په ټرک کې کم سړی و چې هغه دوی ته وکتل چې دوی را ټوپ کړی، هغه هم ورپسې را ټوپ کړی راغلی والی. او دغې وخت کې دوی چغې کړی خلکو ته ویله مړی دی مړی دی ویې نیسئ. هغوی ویې اخر څه چلېله؟ وایي مړی دی راپسې راغلی والی. سړي یې دم د لاسه کړل، ورته یې مړی کم دی؟ وایي دا دی مړی دی که نه، موږ کټ کې راچولې راپاڅېدلی دی او موږ پسې را ټوپ کړو. هغه ورته یې زه خو مړی نه یم. وایي ته مړی نه یې؟ موږ راونه ډېره کراچۍ نه. وایي نه یم مړی. هغه ورته بیا قصه وکړه چې دغه شان تاسو نه ما هغلته تپوس ونه کړه چې چېرته ځئ؟ تاسو یې پېښور ته ځو. زه راسره شاته ټرک ته راوختمه، چې شاته ټرک ته راوختمه نو یخني مې وشوه، نو هغې کټ کې څوک پراته وو، نو چې څادر مې دې اوچت کړه هغه مړی و. وایي زه ویارېدم چې دا راپسې راپړه نه سي. وایي بره چتۍ ته راوختمه او سات په سات به مېړه کې دا یره و چې خدایه پاکه دا مړی راپسې چتۍ ته رانخېږي. نو د یرې د لاسو مړ شوم او تاسو راته کړکۍ نه کولاوول. نو هغه فرشته د مرګ خو څه کوي چې د مړي نه زموږ خلک یېرېږي.